قبر کې وخت څنګه تیریږي. حضرت عیسی علیه السلام دغه معجزه درلوده چې الله تعالی په امر سره یې مړی ژوندي کول. یو ورځ حضرت عیسی علیه السلام خپل قوم ته یو مړی را ژوندی کړ. ورته یې وویل چې اوس دغه قوم ته د قبر حالت بیان کړه. سړی په خبرو شو او په خپله کیسه یې داسې پیل وکړ. کله چې په قبر کې کښېښودل شوم خاورې یې راباندې واړولې او خلک راڅخه ولاړل. دې وخت کې د ښي طرف له لوري یو کړکۍ یا کرکین راخلاص شو او په هغه باندې څو کسان راغلل. ستړي مسې مو سره وکړل او بیرته په همهغه کړکۍ راڅخه ولاړل. او دوی چې کله ولاړل زه هم راپورته سوم. ما ویل راځه ته هم په دې کړکۍ ووځه. کله چې په کړکۍ باندې بیرون شوم څه ګورم چې یو زیات ښایسته باغ دی او پورته مې وکتل ومې لیدل چې د مازدیګر مهال دی او چې څوک قبر کې کښېښودل شي هلته پرې مازدیګر وي. که په دنیا کې نیمه شپه هم وي خو پر ده به مازدیګر وي. مړی وایي چې له ځانه سره مې وویل چې دا خو مازدیګر دی د لمانځه وخت دی او هلته باغ کې ښایسته اوبه بهېدې. ورغلم غوښتل مې چې اودس پرې وکړم خو د شا له لورې یوه ښایسته پیغله راږغ کړ او راته وویل چې دلته لمنځونه مه کوه لمنځونه ختم سوي دي او اوس دلته اسوده ژوند کوه. ما چې دا خبره واورېده نو ورته ومې ویل چې دا څه وایې زه خو ضرور لمونځ کوم لمونځ څنګه نه وکړم. هغې پیغلې نه پرېښودلم خو ما اودس او لمونځ ته نیت و. بالاخره مې هغه پیغله په څپېړه باندې ووهله. ورته ومې ویل چې پرېږده ما. په دې وخت کې د هغې په غاړه کې هار و. هغه هار پرې شو او راته وویل چې اول به ما سره دا هار جوړوې بیا به لمونځ وکړې. هغه هار یو سر د دې په لاس کې و او بل زما تر نیمایي به مو جوړ کړی وي چې تا را باندې غږ کړ او دغه و چې راجګ شو. نور هیڅ پوه شوی نه یم چې وخت څه قسم تیر شو. کله چې د هغه قبر تاریخ وکتل شو نو 4,000 کاله مخکې وفات شوی و او په ده باندې د 15 دقیقو په شان تیر شو. حضرت عیسی علیه السلام د قبر خاوند ته وویل چې زکندن څنګه و. هغه ورته وویل چې زکندن دومره سخت و چې تر اوسه مې هم د مرۍ خوند تریخ دی. په 4,000 کالو کې هم د زکندن سختي ورته یاد و. سبحان الله. یا الله جل جلاله زمونږ پلرونه میندې او ټول فامیل ته ستا رضا را نصیب کړې ستا نږدې او پرهیزګاره بندګان مو جوړ کړي. یا الله زموږ ټولو آخري خاتمه په ښایسته او کامل ایمان سره کړې. یا الله تعالی موږ ټولو ته د زکندن سختۍ اسانه کړې او قبرونه راته د جنت د باغچو څخه باغچې وګرځوي. اللهم امین.